درس کې به د زاګن چې د ویلو په معنا ده د هغوی کانیګاتسیون یا د فعلونو تغیرول زده کړو. لومړی ټول دلته شخصي ضمایر لیکو، بیا د هغوی کانیګاتسیون کوو. ایخ زاګه زه وایم مفرد حالته. دویم دو تو زاگست وایې ته وایې. دریم er sie es sagt وایې دا هم مفرد حالته. او ورپسې wir موږه زاګن وایو دا ډیر د جمع ده. wir موږه زاګن وایو wir زاګن. بیا ihr تاسو sagt وایست تاسو وایست د جمع حالته. او په پای کې هم لرو sie sagen هغوی وایي همدا هم د جمع حالته. نو د همداسې نورو درسونو لپاره دویچ میت ابراهیم یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.